د مخامخ خپرونې درنو اوریدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. د ترهګریزو فعالیتونو په جرم د اعدام لړۍ پیل شوه. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني دفتر وایي 6 کسان د درنو جرمونو له کبله کابل کې اعدام شول. د ښاغلي غني له دفتره خپره شوې ویناپاڼه کې راغلي د اسلام سپېڅلي دین د لارښوونو او د جزا د قانون او د افغانستان اسلامي جمهوریت د ژمنتیا پر بنسټ او ترهګریزو بریدونو کې د قربانیانو د کورنیو له پرلهپسې غوښتنو وروسته دغه اعدامونه ترسره شول. نننی بحث هم همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. په بحث کې راسره میلمانه دي د هلمند ولایتي شورا غړی بریالی نظري، د مدني ټولنو د همغږۍ مرکز مشر احمد نوید وطنوال او د سیاسي چارو شنونکی سیف الدین سنګینوال. تاسو کتونکو او میلمنو ته ښه راغلاست وایو. نظري صاحب پیل ستاسې څخه کوو. ستاسې په نظر دغه اعدامونه اوسنیو شرایطو کې باید ترسره شوي وای؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه نه مخه شاکر صاحب تاسو ته، د سیاسي چارو کارپوه محترم سنګینوال صاحب ته، وطنوال صاحب ته او د سباوون ټلوېزیون درنو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. موږ وایو که چیرې دغه په اعدام باندې چې ورځې مخکې اعدام سوله او په اعدام باندې محکوم سوي وای، دا باید مخکې تر دې خبرو باید د اعدام سوي وای. قانون څخه ناخبري وزر نسي ګڼل کېدلی، د اسلامي شریعت او د قوانینو څخه په چوکاټ کې چې څوک هغه ګرم وبلل سو، مجرم وبلل سو، هغه باید په خپله سزا ورسیږي. ولې حال دا چې په داسې مسایلو کې چې هغه یک طرفه باندې ځي، لکه څو ورځې مخکې چې رئیس جمهور خپل دغه دریځ روښانه کوي او د دشمن ته اخطار ورکوي، نو دا داسې معنا باید نه وای کړې. ده باید داسې طرحې او پلانونه دغ کړي وای چې هغه زموږ د دشمن په واقعیت سره ځپلی وای او زموږ په ادارو کې اصلاحات راویستلي وای او دغه کسانو چې په خپله سزا باندې رسېدلي وه هم د اسلامي شریعت او د قوانینو او د محکمو لخوا څخه پر دوی باندې هغه قوانین تطبیق سوي وو، د اسلامي شریعت او وضعي قوانینو په رڼا کې د دوی دوسیې څېړل سوي وې. هغه که په بند محکوم سوي وو د دوباره دپاره بیا بیرته تجدید نظر نه و په کار چې بیرته دی تجدید نظر پکښې کوي، هغه په اعدام باندې محکوموي چې دا هم زموږ د خلکو دپاره یو سوال پیدا کیږي او هم زموږ د مخالفینو لپاره دا یو ښه مواد ګرځېدلی سي چې آیا دغه اوس دلته دغه ادارو په څه رقم فیصلې کولې، آیا دوی ته خپل فیصلې ولې د منلو وړ نه دي، آیا د دوی فیصلې داسې فیصلې دي چې هغه د اسلامي شریعت او نورو وضعي قوانینو سره په ټکر کې راغلي وي. که چیرې نه وای راغلي نو دغه ولې وختي که دوی په اعدام محکومېدل وختي باید سوي وای، دوی باید په اعدام باندې په سزا رسېدلي وای. څنګه دوباره بیرته تجدید نظر وسو او بیا د دوی دوسیې دوباره وڅېړل سولې او بیا په اعدام محکوم سول؟ دا خپله د خلکو سره یو سوال دی، زموږ سره یو سوال پیدا کیږي. او همدارنګه جانب مقابل چې د دولت مخالفین دي هغه هم زموږ یو تعداد د هغه اشخاص چې د دوی سره نیول سوي وي، اسیر سوي وي، نو هغه ته هم د دې زمینه برابره کړه چې هغه هم له منځه ویوړل سي. زما په نظر باندې دغه د حل لاره نه وه. دوی باید په خپلو اداراتو کې اصلاحات راویستلي وای. د ولس په ځای کې باید د دوی ټولو مامورینو باید زړه د هغو په زړونو کې ځای پیدا کړی وای او داسې یو حل لارې ورته پیدا کړې وای چې هغه زموږ د تباهي او بربادۍ سبب نه وګرځي. تاسې د وروستیو اعدامونو سره مخالف یاستنې؟ په دا رقم یې مخالف یو چې د هغه دوسیې چې هغه مخکې د قانون په رڼا کې او د اسلامي شریعت او وضعي قوانینو په رڼا کې دوی څېړلي وي او هغه په خپله سزا رسېدلي وي او دوباره بیرته تجدید نظر کیږي او یا په اعدام او یا د دقیقوالي په خاطر باندې سوی وي، بیرته پرېکړه هغه پرېکړه وسوه. موږ وایو چې زموږ اسلامي دولت دی، زموږ اسلامي جمهوریت زموږ د ټولو اسلامي او شرعي او قوانینو د اصولو مقرراتو په رڼا کې دی. زموږ همیشه دښمن ته زموږ خپل اواز همدا پورته کړی و چې موږ دلته وضعي قوانین شته، اسلامي شریعت په رڼا کې زموږ ټول کارونه پر مخ روان دي. نو که چیرې دغه 6 کسه چې اعدامیږي او هغوی باندې تجدید نظر کېږي نو بیا دې پر ډېرو باندې وویسي. تاسو وګورئ چې زموږ په مابسینو کې بعضې کسان په 14 کاله 20 کاله بند باندې محکوم سوي دي. که چیرې زموږ په محکمې او زموږ په قوانینو کې کوم سترګې پټې سوي وي او په صحیح توګه نه وي ترسره سوي، د اعدام سزا فرق کوي. ممکن دوی تجدید نظر په دې موخه کړی وي چې لا ځان ډاډه کړي او باوري کړي، دقیق کړي. دا هغه کسان سوي دي چې هغوی دوسیې مخکې نیایي سوي دي، هغې تکمیل سوي دي او په خپله سزا. زموږ غوښتنه ما مخکې درته وویله چې هغه باید د اصولو او قوانینو چوکاټ کې برابره واوسي او پرېکړه د اصولو او قوانینو او دې ترڅنګ
د اسلام سپېڅلي دین د لارښوونو سره سم د افغان ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې سوي ده. موږ وایو که چیرې څوک یو حد و حدود دغه کوي موږ ته هغه اسلامي شریعت په قوانینو کې ډېر واضح او براله دي او کله چې موږ یو حکم د اعدام پر چا باندې کوو یا کله چې حکم د بند ورباندې کېږي د هغه سزا معلومیږي د هغه سزا نهایي کېږي هغه د اصولو او د شریعت په چوکاټ کې د هغه په رڼا کې ترسره کېږي. اوس نه ترسره ولې که چیرې ترسره سوی وای په هغه وخت کې که دا مجرم او په اعدام په سزا باندې محکوم سوی وای نو بیا د دې سیاسي هدف دپاره باید دوی نوی قرباني کړي او دا د یو اختر په شکل باندې ملت ته نوی روښانه کړي او په خپل ځان باندې روښانه کړي. تاسې عموما د دغه ډول اعدامونو د سزا سره مخالف یاست که یا ستاسې دریځ دا دی چې دغه کسان هغه وخت کې چې نیول سوي وه هغه وخت د اعدام سزا ورباندې راوتلي باید هغه وخت اعدام سوي وای؟ زموږ ما مخکې درته وویل چې موږ هغه څه باید وکړو چې هغه زموږ د اسلامي شریعت او قوانینو په رڼا کې وي. که چیرې دغه څه هغه وخت پر ده باندې ثابت سوی دی باید هغه وخت اعدام سوی وای. ولې که څوک په اعدام باندې محکومیږي په هغه وخت چې محکوم سو موږ د دې خلاف نه یو چې دا دې نه اعدامیږي. ولې چې خدای د خدای رسول او قوانین وایي چې هغه دې اعدام سي هغه دې له منځه ویوړل سي نو موږ هم د دې طرفدار باید وسي او هغه څوک چې وروسته د داسې یو سیاسي هدف دپاره چې یا د دښمن د ویرې په خاطر یا د دښمن ته د ځان د ښکاره کولو په خاطر دا اوس چاته معلومه ده چې تا یې ور په اعدام نه کړي محکوم او نن د تجدید نظر له مخې بیرته د دښمن ته د یو اختر په شکل باندې اعدام کړي د دا اوس څوک ورسره منلی سي. ولې که چیرې محکوم سوی خو موږ ویلي چې موږ د اسلامي شریعت خلاف نه یو موږ د قوانینو خلاف نه یو باید اعدام سوی وای. که د اعدام سزا ورباندې حکم ورباندې سوی باید افغان دولت باید څه وکړي؟ افغان دولت باید زموږ د خلکو سره زموږ د هغه مخالفینو سره باید داسې یو رویه وکړي چې هغوی ذهنیت دې ته جوړ کړي د هغوی ذهنیت دې ته جوړ کړي چې تر څو د دې دولت سره همکاره اوسي. دریځ دا دی چې هغوی هم ولسي وګړي وژني او د تر څنګ ځینې نور پر نفوذه خلک او مشران یې وژلي دي او بیا یې وژني. نو دغه څه په غبرګون کې او د ولس د غوښتنې پر بنسټ باندې دغه څه ته ملا تړلي او اعدامونه یې شروع کړي دي. موږ خو څو واره مخکې هم نه یوازې په دې نظام کې چې د اشرف غني ریاست جمهوریت په وخت کې موږ دا نارې ورته ویلې دي چې موږ د اسلامي شریعت او د قوانینو څخه د استفاده وځي بلکې موږ هغه وخت چې د اشرف غني نه و راغلی د خلکو د عامو خلکو غوښتنه دا وه چې هر څه باید د اسلامي شریعت په رڼا کې ترسره سي. هره غوښتنه باید د اسلامي شریعت د اصولو او قوانینو سره برابره وي ومنل سي. خو تاسو وګورئ بدبختانه زموږ په ادارو کې ډېر فساد سته ډېر هغه ظلمونه سته چې هغه زموږ دښمن ظلمونه موږ زغملی سو ولې دا نه سو زغملی دا ولې موږ ته د منلو وړ نه دي. تاسو وګورئ چې زموږ هغه څه هغه بعض وطنو کې دا زموږ زیارتونه دي چې هغه زموږ هغه د خلکو هغه عقیدوي په لحاظ باندې هغه قبرونه چې زموږ د مړو دغه د بې حرمتي باید ونه سي هغه باید د هر مړی په خپل دغه کې په امن کې وي او د هغه قبر په دغه کې وي چې بې عزتي ونه سي. خو زموږ د پولیسو لخوا څخه د هغو قبرونه لا هم وشنل سوه د خو نه په اصولو کې شته نه په قوانینو کې شته. زموږ د پولیسو لخوا څخه هغه کسان چې اختطاف کیږي موږ غوښتله چې هغه د دښمن د منګولو څخه وساتو موږ د اختطافچیانو د هغه ظالمانو د منګولو څخه وساتو زموږ خپل د پولیسو لخوا څخه کیږي. د هغه ټول هغه کړنې دي خو نور بیا نه واضح کوو ټول هغه کړنې دي چې هغه زموږ د دښمن تر کړنو دوه چنده زموږ خلکو ته عزت و ازار رسوي. او د تر څنګ د دولت د وسلوالو مخالفینو په کړنو باندې هم روښنایي واچوي چې هغوی بیا کوم دغسې کړنې ترسره کړي چې د منلو وړ نه دي نه په شریعت کې شته نه قانون کې شته او نه هم د بشري حقوقو موږ د دولت د مخالفینو که د هغوی ښې کړنې وي هم یې طرفداره نه یو او که د هغوی بدې کړنې خو بیخي نه یو ځکه موږ د دولت د مخالفینو هرې کړنې ته موږ صحیح کړنه نه سو ویلی ځکه چې هغه تاسو وینئ چې زموږ د وطن د بربادۍ او زموږ د خلکو د تباهي په خاطر باندې د هغوی کړنې ترسره سوي دي. د هغوی کړنې ډېرې بېرحمانه او واشه کړنې دي هغه کړنې دي چې هغه زموږ د اسلام سره بیخي په ټکر کې دي. دا په اسلام کې نشته چې ته په غیر ناحقه باندې د یو چا سر پرې که غیر ناحقه یو کس یا سپین ږیری یا قومي مشر وځوروه یا ته د خلکو د کورونو څخه خپل سنګر وګرځوه او خلک د خپلو کورونو څخه فراره که د دښمن کړنې موږ ته هېڅ د منلو وړ نه دي او نه هم د دښمن طرفدار یو او موږ نه د دښمن د یوې کړنې څخه رضایت لرو. مننه وکیل صاحب.
وروسته بیا درته راګرځو. سنګینوال صاحب ستاسې په نظر باندې وکیل صاحب وایي چې اوسنیو شرایطو کې دغه اعدامونه د ده په نظر لازم نه وه او دغه کسان که چیرې په اعدام سزا باندې محکوم سوي وه نو باید هغه وخت اعدام سوي وای. ستاسې دریځ ستاسې نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نظري صاحب وطنوال صاحب تاسو ته لیدونکو ته خپل نیکې هیله سلامونه وړاندې کوم. زه د نظري صاحب سره تر ډېره حده موافق یم. موږ یو متل لرو چې وایي وینه په وینه نه پاکېږي. دا چې پرون دوی دا اعلان کړی دی زه فکر کوم چې د پخواني معاون د امنیت عبدالله لغماني چې هغه تقریبا 6 کاله کېږي شهید سوی دی او بل د رباني صاحب په قضیه باندې تورن کس هم تقریبا فکر کوم د رباني صاحب هم 15 کاله کېږي که 6 کاله کېږي شهید سوی دی. دغه کار که دولت کولی دا کار ترڅنګ په دغو کسانو کې داسې کسان هم شته چې ځینې مواردو کې یادونه کړې چې عام محضر کې یا په عامو ځایونو کې دوی هلته تلفات اړولي ملکي وګړو ته. خو دا اوس راځم خبرې ته. دوی دغه کار باید وختي کړی وای. دا کار که دوی کولی هغه وخت یې باید کړی وای تر څو پورې ځکه چې په 6 کاله کې د یو دوسیې څېړل او بیا پر هغو باندې بیرته جدي نظر کول بیرته د سره نوي کول. زه فکر کوم چې دغه به دغه رسنۍ چې ما وکتلې دا خصوصا د اجتماعي رسنۍ د دې څخه داسې معلومیږي دا بیرته لکه یو ځای چې د اور بل کړي هغه مړ سوی او بیرته بیا پیک ورته شروع کړي هغه سړی چې د باندې ناست هغه بیرته راځي خپل لمون پر دې باندې تودي. ښه خبره دا ده شاکري صاحب د دغو ټولو بدبختیو د مخنیوي دپاره لکه جناب نظري صاحب چې ویله مخکې تر مخکې دې ته باید تدابیر نیول سوی مخکې د دغه پیښو نیول سوي وای د دغه پیښو مخنیوی سوی چې ولې دا خلک وس. زه فکر کوم تر څو پورې چې موږ خپل کور نه یې جوړ کړی موږ خپل په امنیتي ارګانو په عدلي ارګانو په نورو سکتورو کې اصلاحات رانولو دا لړۍ به دوام ولري. هغه موږ به هم ادامه وو هغوی به هم مینونه راتېږدي. زه فکر کوم چې دغه موضوع کله توده سوله د هغه وخت توده سوله چې اخرنۍ انتحاري حمله په کابل کې وسوله چې هلته په سلهاو دا د یوې ډلې غوښتنه وه. سړی دا باید واقعیت ووایي چې دا د خلکو فشار و د نورو خلکو فشار و چې هغوی په دغه حالت کې خپلې ګټې کومې ډلې دا ده؟ هغه ډلې دي چې په دغه ادارو په دغه دولت په راس کې ځینې واقع دي چې هغه په فساد لړلي تر څو چې دغه جنګ دوام لري تر څو چې دا جنګ اوږدېږي تر څو چې دغه اور تازه کېږي دوی به خپل ځان ګرم باندې ساتي. خو د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپرسۍ خبرپاڼې کې ویل سوي دي چې د دغو کسانو د اعدام یو علت هم خپله د قربانیانو د کورنیو پرلپسې غوښتنې وې چې عکس یې کړي دي. قربانیانو د کورنیو غوښتنې کوي. موږ تاسې په هلمند کې زه فکر کوم که د حمل رئیس زه حساب ورته وکړم سروې موږ زه لرم د ځانه سره که د حمل رئیس زه حساب ورته وکړم تر دغه نن ورځې پورې چې راځم موږ تقریبا 15 کس امنیتي ارګانونو تلفات لرو. دا خلک هم دا غوښتنې لري. دا خلک هم دا غوښتنې لري چې مثلا په کندهار کې پیښه سوې خلک هم دا غوښتنې لري. هغه زازي پلار هم دا غوښتنه لري چې د زوی قاتلین باید اعدام شي. ولې په دې کار کې زما په فکر دغه پیښه عجله وه په دې کې عجله وسوله. دا زما خپل شخصي نظر دی. زه دوستان اوسنیو شرایطو په کتلو سره دولت باید کوم دریځ غوره کړی وای او کومه لاره ورته غوره دولت اصلا د دریځ څخه ګوره که موږ په دې باندې بحث وکړو دولت دغه دریځ چې راغلی دی دغه دریځ زما په نظر دغه پالیسي چې دوی د دغه دپاره غوره کړې ده دغه کامله نه ده. ګوره د سولې شورا موږ جوړه کړل د سولې شورا اوس رباني صاحب عالم سړی و هوښیار سړی و مګر هغه دغه رول په دغه هلمند و کندهار و روزګان و فراه و نیمروز په دغه زون کې نه لري لکه زما ستا د وطن یو جهادي قومندان چې لري. ګوره دا د سولې شورا بنسټ چې کېږدي نورو پر هغه نه وجود دغه اوس چې دغه د سولې شورا په بنسټ کې تاسې فکر وکړو کریم خلیلي هم کېدلی شي چې پر طالبانو تاثیر راولي یا دا سوله مستوي دا د دولت یو پالیسي ده چې خلکو ته کار ور پیدا کړي او خلک له ځانه خفه نه کړي. د دې لپاره زما په نظر باید بنیادي کار وشي. بنیادي کار دا نه دی. اوس ګوره موږ وایو استخبارات د مملکت مغز دی. کله چې مغز د انسان ګډ وډ سي انسان هر څومره یې فلج دی هغه نه درکوي. زه فکر کوم دغه پیسې دغه مصارف چې موږ کړي دي یا یې کوو یا دولت کوله دغه لسو کالو په جریان کې دغه مصارف باید زموږ په استخباراتو کړي. په دغه استخباراتو کې د افغانستان په ساتنه د مرکز په ساتنه تاسې د سره د سولې شورا د جوړښت سره او ایجاد سره مخالف یاست؟ نتیجه خو زه نه وینم. نتیجه چا تاسې اوس څوک راځي تسلیمېږي څوک تسلیمېږي. نظري صاحب وطنوال صاحب هغه خپله خوله تړي راځي په مخ پټوي چې دا جوړ شوی کار
زه خو په دغه هلمند کې ما ولیدل په دغه هلمند کې ما تر اوسه داسې نتیجه نه ده ورکړې له هغه سنګین کې چې شپږ کسه تسلیم شول هغه همغه سلیمان شاه ولسوالو د هغه په شناخت باندې تولید دا خپله اوس په دې کې ملامتیا د چا ده ملامتیا زه درته وایم نه د کرزي ده نه د شیرزي ده نه د ډاکټر صاحب عبدالله ده نه د ډاکټر صاحب اشرف غني ته د بله ځای سپما ته تامین شوی دی زما ستا تکیه د بل چا په موضوع ده د دغه مخنیوی هم باید د دغه مخنیوی د دولت په راس کې کسان چې قرار لري هغه هم دغه مني دا وایي چې د بل چا څخه تپل سوې پروسه ده یا شورا ده یا هغه دا نه مني زه ورته ګورو زه ورته خو وینم تاسې په کوم اساس دا زه په دې اساس وایم چې څوک چې جانکیر راځي د دوی سره دغه تړون کې هغه دغه قدرت لري چې د توان او طاقت په هغه کې شته چې په پاکستان دغه فشار راوړي پر دغه طالبانو دا فشار راوړي دوی خبرو ته سره کښېني که دا طاقت په هغو کې نشته کېدلی چې پاکستان ته ګوڅنډنه وکړي چې بس ته نور یې مه کوو ستا ته راځي ستا سره کښېني تا ته 2 دانې 90 درکوي هغه ته 16 دانې F-16 ورکوي دا څه معنا لري دا زه فکر کوم چې پاکستان دا مستقیما د خارجیانو پروژه ده دا مستقیم زما او ستا د خلکو ترمنځ وژل دي دا مستقیم زما او ستا ما او تا ته څه لازمه ده دغه ادارې ته څه لازمه ده ما مخکې د تو زه بېرته خپل د خبرې په دوام یا د خپلې خبرې په اوږدېدو سره دا وایم چې تر څو پورې ما او تا خپله اداره په خپله دغه سیستم جوړ نه کړو دغه عدلي ارګانونو کې چې هغه په کابل کې په ولایاتو کې د بل ځای په دې کې دغه تغییر رانه شي چې هلته وړ لایق پوه کسان کښېنول شي دا حالت به دوام لري زه درته یو سړی چې ستا سره په جبهه کې جنګ کوي په نارسراج کې در سره جنګېږي هغه سړی ستا دپاره دومره ظالم موزر نه دی لکه دلته چې یو سړی ستا سره ناست هغه ستا راپور ورکوي چې نن په دغه ځای کې ستا غونډه ولې هغه ستا سره په ډوډۍ کې ناست هغه ستا سره په مجلس کې ناست ته باید اول اصلاحات د ځانه را شروع کړې که چیرې د ځانه څخه په هغه شهید داود خان خبره ده د ځان اصلاح د ټولنې اصلاح ده که چیرې ته د خپله ځانه څخه دغه اصلاحات را شروع کړې د خپلو ادارو څخه دا راځي ګام په ګام وژدېږي بالاخره تر راځي تر هغو پورې تر مخالفینو پورې ځانه صاحب څوک چې ستا مخالف دي موږ وینو جناب شکیري صاحب موږ د دغه تجربې تقریبا دغه 10 کاله وینو دغه حالتونه چې نن په دغه هلمند کې راغلي دي دغه حالتونه چې نن په دغه هلمند کې راغلي دي دغه یو هم د قانون په چوکاټ کې نه دی راغلی هر څوک راغلی دی خپل زور یې دلته ازمویلی دی هر څوک راغلی دی یو چا راستولی دی دلته یې کار کړی دی دغه سولې د پروسې دپاره موږ ته څلور سره د هلمند خلک یو موږ تاسو کولی شو چې د خپلو امکاناتو څخه دغه په کار واچوو که دغه اراده ولرو چې 2 کسه د ځان را خپل کړی ولو پرون تا وویل تاسو وویل د سولې په باره کې یوه غونډه وه د سولې د شورا باب ما وویل کوم خلک پکښې راټول سوي اکثر هغه خلک دي چې د ښاره وتلی نه سي لکه زه لکه بل څوک زه دا خلک چې په ښار کې بدنام خلک د ورود پر هغه اړه بدنام هلته نه سي کولی چې نو دا به سوله څنګه دا نمایشي کار دی راځئ زه هم تر دغه نمایشي کارو تېر شو تاسو سنګینوال صاحب مخکې هم خپلو خبرو کې 2 ټکو ته اشاره وکړې یو دا چې خپله د سولې شورا د ایجاد سره مخالف یاست بل دا چې د اوسني وضعیت ته په کتلو سره ضرور نو د اوسني وضعیت ته په کتلو سره د ادامونو لړۍ سره مخالف یاست نو څه کول پکار دي په دغه شرایطو کې یوازې د اداراتو اصلاح تصفیه د سولې د شورا د تاسیس د سولې د شورا د عملي ګامو مخالفت زه نه لرم ویل د سولې د شورا په رهبرۍ کې چې خلک هلته واقع وو هغو دغه توانایي نه درلودل هغه ستا په پښتو په ایجاد یې نیوکه نه لرئ په رهبرۍ یې نیوکه لرم ګوره هغه په دغه نه پوهېدل اوس خلیلي صاحب زه فکر کوم عالم سړی دی هوښیار سړی دی پوه سړی دی که دی راولي هلمند کې د یو چا سره په خبرو کې کښېنه دی په پښتو ژبه هغه ته خبرې نشي کولی دغه شورا غړیتوب ډېری داسې کسان درلودی چې مختلفو ولایتونو کې پر نفوسه خلک وه او هلته نفوس درلودی رهبرۍ کې قرار نه درلودی خو غړیتوب یې درلودی زه فکر کوم چې هغه خلکو دغه صلاحیت نه درلودی مثال عبدالحکیم مجاهد تر دغه خلکو چې اوس هلته کاندید دي زه فکر کوم چې د عبدالحکیم مجاهد ځکه چې پخوانی تعلیم و د طالبانو سره په خبرو پوه دی د هغو سره په اړیکو پوه دی د هغو اړیکې و روابط یو چاته ورته معلوم و چې چیرې نو اوس څه کول پکار د افغان یوازنی د افغان دولت ته زما خبره د هلمند ادارې ته نوي ادارې ته که دوی غواړي چې په هلمند کې اول به موږ خپل پر هلمند بحث وکړو که په هلمند کې سوله راولي که په هلمند کې امنیت راولي اول باید د دغه خپلو ځانو څخه یې را شروع کړي چې څنګه موږ کولی شو دغه بې ځایه مصارف دغه بې ځایه کیسې چې هلته روان وي زه فکر کوم چې 80 دي که څو میلیونه ډالر یوازې د سولې په شورا باندې مصرف شوي دي نتیجه ماته راوښیه په کندهار کې یو نفر تسلیم شو هغه یې هم مړ کړي څو ورځې بعد هغه کم وبلوي رسنیو کې ښکاره کړي دا هلمند کې څه ماته راوښیه 6 کس تسلیم شو انزلا و هغه مړ شو
یو د نقیب په نامه یو هلک دی اوس فکر کوم په سرحدي کې ځان تنظیم کړی دی یو بل ځوان دی 3 پاتې دي 2 کسه دا وڅخه دا 2 کسه چې تسلیم شوي نور خو چې زه وینم دا تسلیمېدل دا دوستان یې زما څخه نه به دی زه په دولت کې سړی نه یم مګر زه چې وینم پټو یې پر سر اچولي مخ یې پټ کړي نو ته چې تسلیمېږې خو راسه سم دا ووایه شروع زه په طالب هم تسلیم شولم رالم دې دولت ځکه چې دغه دپاره د هغې هلمند کې په نورو ولایتو کې هغه د ولایتي ادارو د دې سره همغږې وه په همدې کار کې چې باید مرکز ته یو څه ورسوي چې ما دغه وکړه زه یو ځل بیا وایم زه پر دې تر څو پورې خپل کور جوړ نه کړې تر څو پورې په خپله اداره کې په خپل شاوخوا کې اصلاحات را نه ولې نه په کابل کې نه په دې ځای کې سوله راوستل په کابل کې زه درشم په کابل کې زه درشم یو نفر که ډاکټر صاحب اشرف غني مقرري حتما باید د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره وکړي که څوک یو ځای وایي کوي که چېرې ډاکټر صاحب عبدالله څوک یو ځای دغه کې باید دغه وکړي بیا دواړه باید یو پلار د جانکیري سره مشوره وکړي موږ خپلواک نه یو زه درته موږ مستقل نه یو زموږ تکیه اقتصاد سیاست اردو دا ټوله تر اوسه د بل پر موضوع دي زه په زما په یاد یو وخت کې بخښنه غواړم د موضوع څخه لرې ولاړ نسم د ډاکټر نجیب په وخت کې دغه حالت و عیناً حالت دغه و همدا پاکستان و همدغه دغه زه یو وخت کې زه په هغه وخت کې څه کشر وم په دغسې مسایلو دومره نه پوهېدل زما په یاد دغه پاکستان موږ ته دغه اندازې په عذاب کړلو 2 دانې سکاټ یې ور وغورځول پاکستان هلته پر ځای کړل قسم په خدای دی چې دوم داسې عمل ورسره وکړي لکه په دا دغه کې چې دغه څو 2 کاله مخکې وسوله دوی په اردو کې زه د مرګ طرفدار نه یم د انسانانو د ژوند انسانان باید ژوند وکړي انسانان باید دغسې عمل وسي دا که ستا استخباراتو کړی دا که د هغه ځای ستا په وسه شوی دی دا پاکستان سره 3 واره دغسې عمل تکرار کړي لکه ستا سره چې تکرار شو چې دی پر ګونډو شو دی ستا ته د سولې غږ خپله در وکړي ولې خو دی تا ویني دی تا ویني چې ته څوک یې دی ستا رهبري ویني چې ستا په رهبري په څه حق ده دی ستا په کار خبر دی رشوت فساد غلا چور چپاول جاسوسي دا ټول په دغه مننه ستا وطنوال صاحب ستاسې په نظر ستاسې دریځ د اوسنیو اعدامونو سره څه دی او په اړه یې څه نظر لري مننه شاکري صاحب تاسو ته قدرمن ورور نظري صاحب ته سنګینوال صاحب ته ستاسو ټلوېزیون محترم لیدونکو ته سلامونه په اوسني وضعیت کې دا اعدامونه زه سخت خطرناک بولم او دا د خطر یو سخت زنګ دی چې وورسو افغانستان ته ګوري شاکري صاحب په داسې شرایطو کې په داسې وخت کې لکه اوس د سیاسي بندیانو یا د جنگ د مجرمینو اعدام سخت خطر زنګ دی یو ملک ته بیخي د یو ملک د رهبري چوکۍ لا په لرزان کې راولي تاسې وګورئ څه وخت چې د یو ملک اداره په افغانستان کې یا په هغه ملک یا په ولایت کې 50% تسلط نه ولري او ته دې د جانب مقابل ډلې جنگي مخالفین د اعدام میز ته راکش کې سخت خطرناک دی او دا شی چې ما ولیدی که څه هم زه د مجازاتو د مکافاتو د اصل سرسخته طرفداره زه یم او همیشه مې دا ویل چې په دې ملک کې تر څو پورې د مجازاتو او د مکافاتو اصل عملي نه سي موږ د دې وجهته څخه نسو خلاصېدلی لیکن په دا ترتیب باندې نه په دا رقم باندې نه د استاز د مړینې څخه 6 کاله تېرېږي 15 کاله تېرېږي د لغماني د مړینې څخه 15 کاله 6 کاله تېرېږي قاتلین چې په چا چې په پیښ کې لاس درلودی هغه خلک ګیر شول د دې اوسه څخه زما د محاکمو دومره سوس سیسټم دی تر دې اوسه پورې د پروسه روانه 6 کاله وروسته د اعدام حکم ور باندې نهایي شو یو دوم دا چې زه وایم چې دا یو سخت زنګ دی افغانستان ته بل د استاد طرفداران دا تاسو د پرون د میډیا کې واوریدل چې پر کوم شپېلې باندې خوله دا اوس ایښې ده چې دغه د استاد په قتل کې چې لاس درلودی دا سړی باید نوی اعدام شوی په دې کې غټ رازونه پاته سول په دې کې دا پاسه و سړی چې ته دومره ضعیفه یې چې ستا دومره ضعیف اداره ده د ملک اعلی درجه چوکۍ هم ستا په لاس کې ستا په 6 کال کې پټ راز د دې سړي څخه راوان نشتی نو په 600 کال بعد یې باره ځینې راخلي زه شاکري صاحب بیا هم د خپل خبرې په ټینګار باندې چې د مکافاتو د مجازاتو د اصل طرفدار یم خو لیکن د جنگي مجرمینو په داسې وخت کې سخت مخالف هم یم ډېری مدني فعالین د ولسمشر له دغه پریکړې څخه ملاتړ کوي نو تاسې بیا ولې مخالفت کوئ ګورئ هر مدني فعال هر سیاست شنونکی د افغانستان اړ وګړی خپل ځان ته نظر لري
په لوړه کچه باندې نظریه همدا وه کوم وخت چې یوه اونۍ دوې اونۍ وړاندې موږ داسې دغه بحث درلودی د ولسمشر سید دریځ چې و د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې خپله تاسې ننګه کولو ملاتړ یې کوئ او نن بیرته وایاست چې دا پر ځای کار نه و. ګوره سخت موافق یم دا اوس په ډاکټر صاحب غني عکس په زما پر دا ځیګر باندې مشتی وای چې د اباسین قاتلین ماته زړولي وای چې د هغه قاتل ماته زړولي وای چې په شاه شهید کې ځان مرګي وکي چې د ماته هغه زړولي وای ولې هغه لسمه ورځ یوه میاشت وروسته یو کال وروسته د بند څخه ازادېږي. ګوري زه د دې طرفداري نه کوم چې دولت مخالفینو ته د سزا نه ورکول کېږي ور دې کول سي ورته لیکن دغه وخت یې نه دی. ګوري دا موږ په دا فیسبوکو کې دا دې ولیدل چې څه وخت ګوري شاکري صاحب موږ تاسو ګور دې وطن کې اوسېږو د وطن هر څه حالت راته معلومیږي. تا شپږ کسه طالبان وځړوله هغوی پرون په پکتیا کې شپږ کسه اربکیان وځړوله سبا به په بل ځای کې شپږ کسه د ملي اردو درته وځړي پس دا وینه په وینه دې پاکه کړل سره یو دویم دې کړنې دې اعدام د سولې روان بهیر ته هم سخته صدمه ورسوله. حد اقل دا سیاسي بندیان دا سیاسي مجرمین دا په سیاسي جرمونو باندې چکه کړي وي دا کسان باید تر یو وخته پورې وساتل دا هغه کسان وطنوال صاحب چې د دولت په وینا په ترهګریزو جرمونو باندې دوی کړي وو په دې خاطر دوی ورته د اعدام سزا ورکړه. بالکل دا د وژنو پر اساس و. بالکل دا صحیح خبره ده. تاسې شاکري صاحب په غبرګون کې د طالبانو عمل ولیدئ په دا پکتیا کې ادي خو موږ د فیسبوک د دې لارې څخه وینو چې شپږ کسه محلي پولیس طالبانو وځړول. بس دا خو کوم وخت چې ولسمشر خپل دریځ څو ونې وړاندې څرګند کړ د کابل د وروستیو خونړۍ پیښ په وړاندې تاسې به ول هغه وخت دا نظریه نه ورکوله چې اعدام مه کوه په بله لاره باندې فکر وکړه د سولې په لاره فکر وکړه او خپله ولسمشر دا خبرې وکړې کوم کسان چې سوله نه غواړي د دې وروسته د سولې دروازې په مخ تړلې دي او بیا به دوی په دغه فرصت پسې ارمان وکړي. ګوري شاکري صاحب دلته ننګونه څه شي ده 400 نفره باندې د اعدام حکم ولسمشر وویل چې زما سره نهایي دا د پروت او زه پر دې باندې لاسلیک کوم چې هغه ډېر غټ مجرمین وه هغه قاتلین وه هغه انسان تښتونکي وه هغه د ښځو د وژونکي وه هغه دلته په ډله ییزه توګه باندې د جنسي تېرې کوونکي وه د هغو د اعدام غوښتنه خو موږ ارواح کړې ده که هغه وکړي د ولس ملاتړ به هم ترلاسه کړي په مقابل کې به څوک د غبرګون هم د کوم ډول خلکو د اعدام ملاتړ تاسې نه کوئ؟ ګوري شاکري صاحب دغه ډول خلکو چې اوس اعدام شوي ګوري شاکري صاحب کوم کسان چې اوس اعدام شوي دي ما ته ټول ملته د افغانستان لپاره یو سخت د خطر زنګ دی. د خطر زنګ دا دی چې مقابله ډله هم دغومره په قوت کې پاته ده لکه ته چې کوم قوت لري هغه هم دغه قوت لري هغه هم ستا ملي اردو ستا ملي پولیس ستا محلي پولیس خپل په لاس کې دا اوس اسیر لري. دا موږ داسې د فیسبوک کې نه ولیدل چې دا خبره ډېر تکرار نه سي چیرې یو غاړه د جنګ ته دوام ورکوي او بله غاړه د سولې خبرې کوي د سولې خبرې ورته کوي او موقع په لاس ورکوي نو دا لازمه ده چې وضعیت باید هغسې دوام پیدا کړي که یا دومره غاړه باید عین مقابل عمل ترسره کړي متقابل عمل. شاکري صاحب په جنګ کې خوا دې وژل کېږي په جنګ کې تاسې هغه ورځ ولیدله دولت وایي چې ما 10 کسان ووژل پر دې خط باندې چې حمله وکړه خو طالب یا وسلوال مخالف د دولت د دې عمل په غبرګون کې داسې نه وکړه چې 10 کسه پولیس یې وځړول هغه هم خپلې موقع ته ګوري عمله کوي دا خو جنګ دی مخامخ جنګ دی. دا سړی چې ستا په لاس کې اسیر دی سړی تا نیولی دی سړی ستا په محبس کې دی دا نو سبا دغه کړنه بیرته دغه زموږ تر ملي پولیسو زموږ تر محلي پولیسو تر دوی وځي ما تاسو ته دا مخکې ونه ویله چې دغه دی دا اوس د شپږ کسه په پکتیا کې وځړوله هغه نه د ویډیو هغه نه د فیسبوک څخه پورته شوې ده. پس د سنګینوال صاحب د خبرې په تایید باندې وینه په وینه باندې نه پاکېږي. زه وایم که دا چیرې څه موده ځنډېدلی وای د سولې بهیر چې دا اوس ښه دا موضوع ته د چا د حکمتیار صاحب راځي و سبا کېدی شي چې ملا رسول یا ملا منصور هم اماده سي ځکه چې دی خپله حکمتیار صاحب دلته واټ کړی چې ګوره حکمتیار صاحب راځي حکمتیار صاحب ته به چوکۍ ورسېږي حکمتیار صاحب ته به واک ورسېږي هغه په افغانستان کې عزت پیدا کړي خلک یې بس په زړونو پسې ونیسي نو کېدای شي چې په طالب په ډله کې هم خلکو د هغه رقم زړه سم کړی وای راغلی وای د ولسمشر غني سره د
کڅوړو تړونونه امضا کړي وای، اخر پای دوی هم راغلي وای، په دې هوا کې هم ځان شریک بللی وای راغلي وای. دا په داسې وخت کې پر ده باندې د ده پر بندي باندې دا رقم حمله کوونکه زه د په ګټه طالبانو هم ویلي دي چې دغه کسان د بشري حقونو قوانینو ته په نه پاملرنې باندې اعدام شوي دي او دوی ترڅنګ د زندان په وخت کې ځورول شوي دي. تاسې په دې اړه څه وایاست؟ زه قطعا د افغانستان په زندانونو کې دا نه منم د طالب سره چې دی وایي دلته بشري حقوق نه دي مراعات شوي او یا دوی سره دلته بد چلند شوی دی. سیده په یوه اندازه باندې به څه وایي چې وژني یې نو تر ځایه پورې چې ورکشي یو چپلا خودبي خو بدون خود وایي چې هغه د بیخي درته خېږي. زه طالبان دا قطعا نه منم داسې نه دي شوي، خو ولې لکه څنګه چې دوی کم عمل کړی دی، کم عمل چې طالب کړی دی، هغه عمل دولت نه تکراري. ما د سپین ږیري سړي ویډیو ولیدل چې دی بیچاره یې تړلی و او په لښتو باندې وایي هغه تک سور و او ورته وایي چې وغاپه، او سپین ږیری سړی غاپي د خپله درد څخه اخر په احسان هم پرې کېږي. نو دغسې عمل په مقابل کې بیرته دغه سزا ورکول لازم نه ده؟ ګوري د دې کس چې دغسې عمل ورسره وسو دغسې سزا باید ورکول شي ورته. خو دا شاکري صاحب خپل ځان ته وختونه لري چې په کوم وخت کې دا حکم سړی په کوم وخت کې عملي کړي. نو بدبختانه نو ستا په نظر دغه حکم باید څه وخت عملي شوی وای؟ دا حکم ګوره پاکه صفا خبرې به درته وکړم تر هغه وخته پورې چې حکمتیار صاحب افغانستان ته راغلی وای، د حکمتیار صاحب خوند دغه هم لیدلی وای، طالب ډلې هم لیدلی وای چې وایي حکمتیار صاحب دا د دونې دا د په عزت باندې راغی، دا ښه تشریفات یې وسول، هغه د وزارت یې ورکړي، هغه د ولایت یې ورکړي، د په اردو کې ځای ورکړي. زه وایم چې خلک به هم یو څه راډیواله شوي وای، اخر پای په دا کښتۍ کې به دی به هم را سره سپور شوی. شپږ کاله دې ځنډولي وو، یو کال به دې نور هم ځنډولي وای. ستونزه څه شي ده چې شپږ کاله کې ستونزه نشته، یو کال به دې نور هم ځنډولي وای. زما انتقاد پر دا ځای باندې کوي دی. مننه وطنوال صاحب. د خپرونې درنو لیدونکو په دې شبکې لنډ ځنډ لرو. خپرونې ته مو بیا هم هرکلی کوو. وکیل صاحب، وروستي اعدامونه امنیتي ټینګښت باندې څومره تاثیر درلودلی شي؟ ما مخکې درته وویل چې پر دغه اعدامونه چې بعضې کسان چې په شپږ کاله د دوی د جرمونو کېږي او هغه هلته په مابس کې پراته وي، دا هر یو خپل حد و اندازه لري. د هغوی دوسیې د څېړلو وخت معلوم دی، د قانون له نګاه څخه د شریعت له نګاه څخه هر شي ته خپل وخت ورکړل شوی دی. موږ وایو که چیرې یو څوک شپږ کاله بې سرنوشته پروت وي او د هغه دوسیه نه وي څېړل شوې، شپږ کاله کې دوی بیا توانېدلی شي چې څېړي. یوه ورځ ازادي سلبول دا خپله جرم دی. د یو شخص ازادي چې یوه ورځ سلبه دا خپله جرم دی. او دا چې د شپږ کاله کې د دوی دوسیه نه تکمیلیږي، د دوی جرم نه معلومیږي، پس له شپږ کاله د دوی جرم ثابتېږي. ښه نو اوس دا جرم معلومه، سزا یې هم ممکن کلونه وړاندې ورته ټاکل شي، یوازې تطبیق یې پاته و. تطبیقېدل موږ ویل چې د قانون څخه ناخبرېدل وزر نه ګڼل کېږي او د اسلامي شریعت د اصولو مقرراتو څخه سرغړونه دا وزر نه دی. اسلامي شریعت چې جواز درته درکړی چې هغه وایي چې کله چې تا په اعدام محکوم کړي وې اعدام یې که نو هغه حکم دې تطبیق که، نو خو وخت نور نه لري. نو داسې نشي کېدلی چې ته میلمستیا فرض مثال نن یو چاته کوې او هغه بله ورځ درته درځي. او په ټوله کې په افغان حکومت باندې
خصوصا په تیر دورې باندې دا نیوکه کېدله چې په ترهګریزو کړنو باندې د محکوم سوو کسانو په اعدام باندې نه دی تطبیق سوی دا اعدام سزاګانې ورباندې دا نیوکې وي ورباندې. اوس تاسو څومره باور لرئ چې اوسنی دولت به د ترهګریزو فعالیتونو په تور باندې هغه کسان چې د اعدام په سزا باندې محکوم سوي او یا هم د دې وروسته محکوم سي څومره به دغه پروسه عملي کړي او د اعدام سزاګانې به عملي بڼه وګوري؟ بالکل د دې ټوله هم طرفداره دي او هم ډېره ښه پایلې لري. هغه کسان چې په اعدام باندې محکومیږي، هغه کسان چې په بند باندې محکومیږي او هغوی په خپله سزا ورسېږي، دا زموږ د ټولو خلکو او د عامو خلکو د ولس دا غوښتنه هم دا ده اوسني حکومت باندې تاسې څومره باور لرئ چې د دې وروسته که چیرې کوم کس ترهګریز فعالیت ترسره کړي او په اعدام محکوم سي په هماغه وخت به ورباندې عملي سي؟ موږ د اوسني دولت څخه دغه تمه او غوښتنه اوس بیا هم کوو چې خدای نخواسته دوی داسې ونه کړي چې هغه حد و وخت چې ورته ټاکل سوی دوی د هغه څخه وځنډوي یا هغه کسان چې هغه بې ګناه وي په مابسونو کې دا بې سرنوشته پراته وي دوی باید 6 کاله دا خو د څه استراحت کوونکې اداره نه ده چې موږ ورته وایو چې ورور دلته قانون شته، دلته شریعت شته، دلته هغه څه شته چې زموږ هغه دوسیې دلته څېړل کېږي چې څارنوالي ده، محکمه ده، امنیتي ملي دا ټول ارګانونه هر یو خپل بخش لري. نو د دوی دوسیې ولې نه څېړل سي؟ د دوی دوسیې ولې دونه وخت توله نیسي؟ ولې د دغه خلکو چې موږ ته بیا همیشه نارې ولې چې زموږ دوسیې نه دي څېړل سوي، هغه کسانو به چې نارې ولې چې زموږ دغسې بې سرنوشته په محبس کې پراته وي، دا خو نن هغه دولت دې ورته ثابته کړله چې دا په واقعیت سره په رښتیا سره باندې دغه ده. موږ وایو که چیرې سزاګانې د مجرم پر وړاندې باندې تطبیق سي، هغه سزاګانې باندې هر یو ورسېږي په خپل سزا باندې چې هغه واقعا مجرم وي، داسې نه چې مجرم نه وي، دوی 6 کاله بعد بیا تجدید نظر کوي او بیا وروسته دوی هغه مجرم په حیث باندې پیژني. دا 6 کاله ښه دا دونه د څنګه دا وساتئ د حکم د هغه وخت څخه چې دغه تاریخ دغه څخه به چې په تاریخ باندې دی په اعدام محکوم سوی وی، تا باید د هغه تاریخ څخه د اعدام ته حاضر کړی وی. که چیرې افغان دولت د اعدامونو اوسنۍ لړۍ ته دوام ورکړي، ستاسې په نظر باندې د نړیوالو بشري حقونو سازمانونو سره په مقابل کې به د کومو غبرګونونو سره دی مخ سي؟ حال دا چې د بشري نړیوال سازمان وړاندې هم پر افغان ولسمشر باندې دا غږ کړی دی چې د اعدامونو لړۍ دې ودروي او د اعدام سزاګانې دې نه تطبیقوي. موږ د نړیوالو خیال هم باید په نظر کې ونیسو، خو دومره نه چې څه هغه د اصولو او قانونو څخه خلاف وي. موږ ته چې اسلامي شریعت د جواز راکړی وي، زموږ اسلامي شریعت غوښتنه همدغه وي چې کس په اعدام محکوم سو هغه باید اعدام سي. هغه کس چې فرض مثال زناکاره وي چې هغه خو حد دغه په قانون په شریعت کې ورته شته، کله چې واده والا وي او زناکاره وي به ورباندې ثابت سي، هغه شواهد مقررات وي، هغه دې سنګسار سي. او هغه کسان چې دغه نه وي مجرمین نه وي، هغه په خپل سزا نه رسېږي. او هغه کسان چې مجرمین وي په واقعیت سره موږ په دې کې باید نړیوال دغه توازن که دوی موږ سره دغه کوي، موږ باید قناعت ورته ورکړو چې موږ ته زموږ اسلامي شریعت وایي، موږ ته دا د جانکیرې دغه قانون نه وایي، موږ ته د غرب قانون نه وایي. چې هغوی ته قناعت ورکړل سي او خپلې اړیکې په نورمال ډول باندې او عادي ډول سره وساتي. نو اوس هم موږ ګوره که چیرې د دوی ته قناعت ورنه کړو، نو دا څه رقم دا 6 کسه دا اوس څنګه په اعدام باندې محکوم سوله؟ ولې محکومېدل؟ دا خپله سوال نشي کېدلی. کله چې موږ وایو چې دا زموږ خپل اسلامي جمهوریت اسلامي حکومت دی، دلته موږ هر څه د اصول او قانون په رڼا کې څېړل کېږي، دلته د اسلامي شریعت په رڼا کې هر څه پر مخ بیول کېږي. نو بیا موږ دلته د نړیوالو سازمانونو پر دغه باندې لاره به بیا ولې وځو؟ نو بیا به ولې زموږ یو دوسیه 6 کاله تولاني کېږي؟ بیا به ولې زموږ سزا 6 کاله بعد راته معلومیږي؟ دا دوغنده عمر چې دغسې په مابس کې پروت و، دغه مسؤلیت یې څوک پر غاړه اخلي چې نن زما باندې د اعدام حکم راوتی چې نن زه اعدامېږم؟ نو هغه څه دا د نړیوالو سازمانونو پر دغه باندې پر میاشتو باندې چې ځو، نو خو بیا مو تر دغه حالته را رسولی هم دی، نو بیا به همیشه لاس مو هغو ته هم نیولی وي. د هغو غبرګون خو نو دغه دی چې وروره په خپل منځونو کې سره اچولي. دغه نن چې اور راته بل دی، دا د چا د لاسه راته بل دی؟ دغه نن چې موږ نارې وو دا موږ چې دغه کېږو دا خراب وي، د چا څخه خراب وي؟ خراب دغه نړیوالو څخه. زه د طالب سره څه مشکل لرم؟ که زه د اسلامي اصولو او شریعت په رڼا کې د ده سره خپل ټولې کړنې ترسره کړم، نو هغه ته خو زه طالب ته دا قناعت ورکولی سم چې ستا هم غوښتنه که دغه وي، که ته واقعیت سره جهاد کوې او وایې چې جهاد مې زما خو دغه غوښتنه ده، دغه مې لار ده، دغه مې کردار دی چې زه کوم. او که چیرې زه د نړیوال سازمانونو یا د نړیوالو ټولنو په فرمایش باندې ځم یا په خاصه توګه زموږ د جانکیرې په غوښتنه چې دا جانکیرې زموږ جانکیرې څه کوو؟
جانکیری څوک دی چې دی راځي زموږ سره جوړوي جانکیری څوک دی چې زموږ سزاګانې دی راباندې تطبیق کوي جانکیری هغه څوک دی چې موږ باید په نفرت ورته وګورو نه په دوست په سترګه که چیرې د دوست پر سترګه موږ ورته کتلی نو نن به موږ نه خرابېدلی نن ولې خراب د دوی د لاسه یو نو نور به موږ د نړیوالو سازش به پرېږدو خپل هغه څه چې زموږ د اسلامي شریعت او قوانینو اصولو مقرراتو هغه باندې به ولاړ سو او هغه کسان چې زموږ سره دا اوس هم په ادارو کې دي په فساد باندې شکیل دي هغه کسان هغه باید د ادارو څخه لیرې سي او هغوی کې باید اصلاحات راویستل سي دلته باید دغه ادارې سهمي شرکت ونه ګرځول سي دلته ادارې باید دا یو امتیاز ونه بلل سي تاسو وګورئ چې زموږ خلک هم دومره دغه نه دي چې دوی به همیشه انتقاد کوي او همیشه به د دولت څخه نفرت کوي د دې خلکو سره دا څه سوي دي څارنوالي وه تاسو وګورئ چې یو څارنوال یو رئیس پاک راغلی دی ټول خلک یې هم ستایي هم غونډې ورته جوړوي او هم په ښه خلاص نیت پر هر وخت باندې ورتلی سي او همدارنګه زموږ د ملي امنیت ریاست هغه ریاست دی چې زموږ د دولت مخالفین په ډېره بده سترګه ورته ګوري خو نن د دې رئیس پر راتګ سره تاسو وینئ چې زموږ د خلکو زموږ د هغه دیني علماو ډېره مینه ورسره پیدا سوې ده چې د یو رئیس د امنیتي ملي پاک راغلی او همدارنګه والي صاحب چې راغلی دی زموږ د والي صاحب سره اوس زموږ د خلکو مینه پیدا سوې ده که څه هم تلاشیان یو زیات یې هغه تر سکین ماشین زیات تېرېږي خو بیا هم په دې تر څنګ دغه زموږ خلک ورسره خوشحاله دي خو چې دی هغه خپل مشکل مخامخ ورته ویلی سي نو دا که چیرې په اداراتو کې اصلاحات راویستل سي او هر یو د قانون و اصولو چوکاټ کې ځان برابر کړي او وفاداره سي دې خاورې ته او دې ملت د خدمت کولو دپاره وفاداره سي نو هغه به ډېر پرمخ رواني زه د ناوې موضوع ده ما ته یو طرف رالی چې یو کس د مور حق ځینې غوښتی بیا ما ته رالی چې زموږ سره دا زموږ محکمه و دا رقم کې یا د پیسو په مقابل کې یا د بل کې ما د دې پر ځای چې زه اوس د دوی دواړو د طرفه څخه قاضي ته مې زنګ والی چې زه معلومات وغواړم چې د دوی دواړو ترمنځ مشکل څه شی دی قاضي موږ ته وایي چې صاحبه بس په فرمایشتو باندې زه نه پوهېږم زه بس خپل کار کوم ته زموږ اواز نه اورې دا اداره زموږ ده که چیرې دا اداره ستا شخصي اوسي که ته دلته زموږ ته د بادار په حیث باندې راستولی که ته دلته چیرې زموږ ته د بادارۍ دپاره دا معاش درکول کېږي او دا اداره ستا شخصي ملکیت ګرځېدلی موږ نسو درتلی او که چیرې زما اداره وي نو بیا مې پرېږده چې زه خپل اواز درته واورم خپل د ولس اواز درته ورسم دغه شان دي چې باید اصلاح سي سنګنیوال صاحب افغان زندانونو کې شاوخوا 400 زندانیان اعدام سزا باندې محکوم سوي دي آیا شونې ده چې دغه سزا ورباندې تطبیق سي شاکري صاحب موږ او طالبان دولت او طالبان په بېلو کټګوریو کې راځم دې خبرې ته دا دولت دی دا نړیوال ملاتړ لري طالبان ممکن د یو مملکت داسې عام ملاتړ ونه لري په پټه شاید ځینې استخبارات د دوی سره کار کوي زموږ د دوی ترمنځ باید فرق وي فرق باید په دې وي چې هغه کسان چې مثلا دوی هلته وژني په مرمو یې ولي ځکه چې موږ هغوی ته ولې هغوی دولت نه دي موږ هغوی ته یا زموږ دولت هغوی ته د تروریستانو یا د بل په نامه یادوي خو هغه د دوی دغه دی اما دولت سره هم دغه 450 نفر ورته چې دوی دا اعداموي یا زموږ د افغانستان اساسي قانون د شرعي قانون په رڼا کې جوړ شوی موږ قانون د جزا قانون یو زموږ د قانون یوه برخه ده د جزا په قانون کې د ایروني دپاره جلا ماده شته د قاچاقبر دپاره جلا شته د پولیس دپاره جلا شته د ښه سړي دپاره جلا د بد سړي که چیرې دغه قانون د افغانستان اساسي قانون د دوی څخه د جزا د برخې قانون د افغانستان پر ټولو خلکو باندې تطبیق سي چې هغه د افغانستان تابعیت لري ولو که طالب وي ولو که ستا په اداره کې زه یې طرفدار یم چې باید تطبیق سي او که قانون یوازې پر هغه چا باندې تطبیق کېږي چې هغه زور واسطه طاقت قدرت نه لري زه خپله د دغسې قانون مخالف یم د داسې تطبیقېدو مخالف یم ستا په بغل کې قاتل ګرځي تا هغه ته قانون پر هغه باندې دغه نه شي که هغه د هټلر خبرې ته ولاړ شو هغه ویل مرمۍ ته ټوپک ته 10 دانې مرمۍ واچوه نه دغه ستا پر شاوخوا خاینین وویله یو هغه خپل مخالف وویل قسم په خدای دې چې نن دغه قانون زه دلته دا ستا اساسي قانون دلته تطبیق کړم دا ستا په دغه هلمند کې دا ستا په دغه خاوره کې شي نو زه ورته ګلانو نه شته چې دوی چې بعد دې ناوې ته ورسوم سنګین ته دې ورسوم
ولې خو زه ورته د هغوی سره دا راځي چې خبره د ولس ته نوکې سپینه وکړو دا خلک په خدای چې موږ ته اریان دي چې دا خلک څه کوي غل په موږ کې سته پرون پیښه سوې ده په بکور کې ته ګوره ته دولت یې نه رئیس جمهور نه اجرایي رئیس نن نورو مطبوعاتو دا اعلان وکړي چې دې خلکو دغه ته به رسېدګي اوس نن ټکي اسیا یو سایټ دی طالبانو په هغو کې خپل د تلیفوني شمېرې خپرې کړي دي که چیرې ترانسپورټ وزارت یا ترانسپورټ ریاست یا موټروانان په دغه نامه باندې بیا موټر وزغلي موږ ته خبره کړه ته دونه ضعیفه ته خو د دولت اداره ته چې وي هغه تلیفونونه نن په نن ټکي اسیا کې نشر کړي وو زه یو ځل بیا درته یو د ټول د یوه لپاره د افغانستان اساسي قانون پر ټولو یو تطبیق لري ټول دغه یو قانون ته او دولت دغه موضوع دپاره پلاوی ټاکلی دی څنګه نور څه کوم موضوع دپاره تاسو چې مخکې یادونه وکړه دې موضوع دپاره پلاوی دوی ناوخته وټاکي دغه موضوع دپاره دغه جناب شاکري صاحب نو راځه چې پر دغه موضوع بحث سره وکړو دغه ترانسپورټ چې د هلته ځي و راځي کولی چې خپل اصلي موضوع باندې بحث وکړو نو خپل د دې دپاره یې پلاوی ټاکلی ناوخته یې ټاکلی دی زه درته چې هغو خلکو ما درته وویل چې ستا او د دوی ترمنځ باید فرق وي ته مخالف لرې ستا سره یې دوه درې مملکتونه نور رقابت ته ګډ شوي دي چې دغه فعالیت یې دغه کې ستا په کورنیو چارو کې لاس وي چې وایي هم پر دغه موضوع و چې زه مستقیم درته وایم چې دا د ایران دخوا فشار دی ستا پر خلکو باندې ولې ستا خلک ستا افغانان یې په دغه نامه باندې خطا ایستلي دي چې نه پوهېږم کومه مسله د هغه به نو په رسنیو کې نه درته وایم هغه فشار د هغو باندې راغلی زه درته هم کوم ډاکټر صاحب اشرف غني ډاکټر صاحب عبدالله تاسو که دغه کار کولی دغه به مو 15 کاله مخکې کړی ولې دا خلک هم 15 کاله مخکې نه دا حتما د یو چا فشار دی چې پر تا باندې راغلی حتمي یو چا درته ویلي دي بله خبره زه فکر کوم ما فیسبوک کې ولیدل حکمتیار هم د دې خبرې سخت مخالفت کړی ځکه چې د هغه دپاره هم یو چلنج دی د هغه دپاره هم یو زنګي خطر دی حکمتیار راغلی لا نه و که د جنایتونو راواخې وګوره د بشر د حقوقو په حساب باندې جنایتونه راواخلي چې دوی وایي په دا جنایت کې ټول سره شریک وو په خدای چې د افغانستان د خلکو دیموکراتیک ګوند شریک وو حزب اسلامي شریک وو جمعیت شریک وو حرکت شریک وو ټول په دغه جنایتو کې سره شریک نو راځئ چې د محکمه پر ګوند سره دا یې وکړو زه یو ځل بیا درته ستا د خبرې په جواب کې دا ستا د تلویزیون د لارې درته ټول کس ما څه دا پوښتنه ته کوي چې ته د دغه موضوع طرفدار یې د افغانستان د اساسي قانون کې باید د مور او د مورې چلن وي پر ټولو خلکو باید قانون تطبیق شي هغه قانون چې موږ د هغه قانون لاندې ژوند کوو چې هغه مثلا جزا قانون پر غله باید د قانون تطبیق شي هغه قانون موږ غل ګرځي بل قاتل دلته ګرځي ستا په څنګ کې پر هغه نه تطبیق کېږي دا خپله یو سیاسي لوبه ده چې چا شروع کړې ده د بله ځای سنګنوال صاحب د امنیتي وضعیت کې د بدلون او ټینګښت په مخه باندې د اعدام سزا تر څنګ بله بدیل لاره تاسې وینئ زه درته وایم شکري صاحب موږ ښه مخور مشران لرو موږ ښه اداره لرو په اداره کې ښه کارمندان لرو ډېر ښه خلک موږ کېدلی سي چې دغه زموږ مشران که په کابل کې دي که په هلمند کې دي چې دغه خلکو څخه کار واخلي بانفوذه خلک هلته وروځي دغه خلکو څخه لکه دا پرون چې زه د هر یو بېل احترام لرم مګر دا خلک خو په خدا که دغونه رول په دغه جامعه کې لري لکه موږ کار ځینې اخلو زه درته دولت امکانات لري بودیجه لري بله لري مخکې چې ده وویل امنیت ملي باندې جناب نظري صاحب بحث وکړي زه دغه رئیس صاحب د امنیت ملي ما یو ځل لیدلی په خدا که د کار هم دغونه تمه ځینې لرم ولې جرم نه کوم غلا نه کوم بل هغه مخالفینو سره اړیکې نه نیسم زه رښتیا درته واقعا که دغسې 15 کسه 6 کسه زموږ په د زون په سطحه هلمند په سطحه نه درته 15 کسه 6 کسه نور دغسې په ایمانداري باندې دغه وظیفه اجرا کړي دغسې مخته ولاړ زه فکر کوم چې موږ یو ګام مخته ځو مننه سنګنوال صاحب وطنوال صاحب ستاسې هم دا سوال کوو تاسې د امنیتي ټینګښت په مخه باندې د اعدام بدیل کومې لارې چارې لرئ بالکل شکري صاحب د افغانستان د جزا قانون ورته پیشبیني کړي د افغانستان قوانینو ورته پیشبیني کړي دي د اعدام معدل سزا په جزا په قانون کې عمر ابد قید دي یا اوږدمهاله قید دي پس
که چیرې موږ په داسې نازکو شرایطو کې په داسې اساسو شرایطو کې که چیرې وغواړو چې د دشمن سیاست ډېر نه راوپاروو د دشمن یکدم نورم ځان ته خشمن نه کړو پس موږ باید د دا مادې څخه کار اخیستی وی کوم کسان چې تا پرون راوځړول دا به د په مریابت قید باندې حکم ورکړی وی ول د دې په عوض کې به دي زما د باشنجان بچي قاتلین راویستلي وی ځړولي به دي وی چې د ټول افغانستان په زړه کې د محبوبیت پیدا کړی وی دغه په اړه ولسمشر خپله ویله چې کورنۍ ته ډاډ ورکړی سیاسي مدافع وکیل زه یم نو طبعا هغه د دوسیې څېړل به ته پرېږده د مدافع وکالت ته پرېږده وروره بیا به هغه ورځ بیا وګورو د خیره سره چې بیا د وځړول بیا په هغه ورځ باندې کښېنو چې د څنګه د هغې کورنۍ مدافع وکالت کړی دی که نه دی کړی کله 6 کاله بعد هغه هم راته ځړی خو واضح دی جرم واضح دی کاترین خپل په خوله باندې اقرار کوي اباسین دی په خپله بغاري وي هغه دی ویې ځړوي اباسین بچی یې راڅخه مړ کړي چا ته ګورې لا چا ته خو سبا یې راوړه د شاه شهید پر چارایي باندې وځړوه دا بچیان چې دا نور خلک پند واخلي ځندي دا وجهت د زغم دی د خدای روی دی یو ما او تا به خپل په زړه باندې لاس کښېږدو خپل اولاد به مخ ته ودروو دا د غني او د عبدالله زوی دی وایي اباسین چې دوی بیا څنګه عمل ورسره کوي د هغه چې جزاګانو چې لکه د اباسین دا رقم مثالونه موږ بیخي ډېر په سواو باندې لرو هغه په هرات کې چې د کم تاجر هغه 14 کلن نازک بچی وتښتول سو او هغه بیچاره یې ورتښتید کړي دغه مدافع وکیل هم په هغه وخت کې دغه وخت رئیس جمهور په خپل حالت پسې ورغی چې دا کار زه کوم څه سو قاتل یې څه سو وځړول سو پس نور موږ و دې ته کتن په ارامه باندې نه کښېنو چې زموږ د اولادونو قاتلین دې ګیرېږي او هغه دې په مابس کې لویږي یا دې په رابله دروازه باندې ووځي پس موږ دې ته هم په کراره باندې نه کښېنو زموږ مدني اعتراضات نه یوازې په هلمند کې بلکې موږ رسوو تر کابله پورې به هم رسوو خو لیکن په داسې شرایطو کې شاکري صاحب لکه دا اوس چې دي دا اوس حالات نازک دي دا اوس مخالفه ډله هم دلته دا په افغانستان کې دا د فعالیت کوي هغه دلته کار کوی چې هغه ستا بندیان په لاس کې لري بس دا دې وکړله وینې دي د وینې سره نور هم ګډه کړله کوم پیشرفت چې په سولې کې دا اوس دا را روان دی په هغه کې دیم یو څه خنډ پیدا کوي د سنګینوال صاحب د خبرې په تایید باندې چې وي د حکمتیار صاحب راتلی هغه به مو چې لږ په وام کې نو کوي نو خو هغو هم په سوو دا رقم جرمونه ترسره کړله نو خو چې هغه راغی د میدان ته راغی بس هغه هم راولي ویې ځړو نو خو بس سوله دې نه وکړله نو بس سوله دې دسته کړله او بل تاسو وګورئ شاکر صاحب دا کوم کسان چې د 6 کسان چې اعدام شوه تر دې زورور خطرناکه تر هغه د کابل په دامه به څوک شته دا خو یو څلور کسه کوچنک طالبان وو دا تاسو کول خو هغه زورور به دې راکش کړي وای په ادارو کې تاسو چې په اوسنیو اعدام شوو کسانو باندې اعتراض لري چې باید نه وای اعدام شوي نو که چېرې هغه اعدام کړي و ممکن ستاسې اعتراض تر دې لا قوي وای و شاکري صاحب زه نه وایم چې نه دي وای اعدام شوي دا بدبختان 6 کاله تر مخکې اعدام شوي وای خو په دغه وخت کې د نه کېدلی یا د یو کال د نور دم ساتل شوي وای چې هغه پلت د دا چین و د پاکستان او د امریکا دا اوسنی غوبل چې شروع کړي چې دغه خو یو څه لږ واضح شوی وای سبا به دغه شی ګوره د میدان نښه دغه شی به سبا زما ورسته وهمخته د نړیوال تانه کوي چې ما خو په سولې کې دا رقم پیشرفت کړی و دونه مې کړي خو ته خلک وځړول زه وایم یو څه لږ چې 6 کال ساتلي و که د یو کال ډوډۍ نه درلوده په دا ولس به دې غږ کوي چې راسه د یو کال د خلکو ته ډوډۍ ورکړه د شپږو نفرو ته په شاکري صاحب داسې چې 6 کاله د صبر ورته کړي و یو کال به د نور هم کړی وای زه امیدوار یم ډېر چې خدای تعالی دې وکړي چې دغه پیښه دغه اعدام د افغانستان د سولې پروسې ته ضرر نه ورسوي افغانانو ته ضرر نه ورسوي دا صحیح ده چې دوی په قانون کې دوی دې کسانو ته دا جرم پیدا کړی دا ماده یې ورباندې تطبیق کړې ده خو اوسني شرایط د دې مادې د تطبیق قطعا نه وه دې خلکو ته 15 کال تر مخه د اعدام حکم وغوښتل شوی و د ولسي سوال په توګه وطنوال صاحب د خپرونې وخت فکر کوم پای ته رسېدلی
تاسې مخکې خپل خبرو کې یادونه وکړه هغه کسان چې ماشومان وژني د هغو په وړاندې به تاسې خپل اعتراضونه کوئ او خپل غږ به اوچتوئ دې تر څنګ د هغو کسانو په مقابل کې ستاسې دریځ او ستاسې غبرګون به څه وي چې په عامه ځایونو کې ملکي وګړي وژني هلته ملکي خلکو ته تلفات او زیانونه اړوي؟ ګوري شاکري صاحب د هغو کسانو دپاره هم زموږ اعتراضات شته کم مجازات چې قانون ورته پیشبیني کړي دي کم مجازات چې د افغانستان اساسي قانون او اسلامي شریعت ورته پیشبیني کړي دي موږ د هغه کامله ملاتړ کوو د هغه تر شا دریږو خو لیکن هر حکم خپل ځان ته وخت لري چې په کوم وخت کې باید تطبیق سي اوسنی که ته چیرې ولس خپل د ځان کوې که ته چیرې د ولس پر زخمو باندې مالګې ږدې راوړه دغه هر څه انسان تښتوونکی دی سبا یې په دا چوک کې وځړوه ولس د خپل ځان کوي لیکن دا دویم حکم دی چې هغه ستا جنگي مخالفین دي چې هغه د دې نظام جنگي مخالفین دي چې هغه په عامه ځایونو کې ملکي وګړي وژلي دي دویم حکم د دې عمل څخه وروسته دغه عمل لیکه ګوره هر شی خپل ځان ته وخت لري دلته په قانون کې وخت شته ورته مننه که چیرې کوم اعتراض نظر لرئ مهرباني کړئ خپرونه پای ته رسوو کتونکو نننۍ مخامخ خپرونه مو د ترهګریزو فعالیتونو په جرم د اعدام سزاګانو او د هغو پایلو لپاره ځانګړې کړې وه په خپرونه کې راسره مېلمانه وو د هلمند ولایتي شورا غړی بریالی نظري د مدني ټولنو همغږۍ مرکز مشر احمد نوید وطنوال او د سیاسي چارو شنونکی سیف الدین سنګینوال د مېلمنو له راتګ او ستاسو له ملتیا څخه مننه